الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل بصلاة الفز ب27 درجة متفق عليه. دا حدیث راوی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی په بیان کې د جماعت د فضیلت بیان کیږي. باب فضل د جماعت او فضیلت د جماعت او د هغه فواید د هغه مسائل او هغه د جماعت اعذار چې انسان دا عذرونه یې نسی حاضر په دې عذرو باندې د هغو عذرو بیان د جماعت فضیلت او تاکید کې صحیح احادیث دومره نقل شوي دي چې هغه که چیرې راټول سي هغه یو ډېر غټ دفتر یو لوی کتاب ځین جوړیږي او دا به ځین ثابته سي د دا احادیثو څخه چې د جماعت په فضیلت کې راغلی دي چې لمونځ یعنې طریقه یې دا ده چې په جماعت سره به ادا کیږي یوازې نه چې که چیرې دا ته ګرده وکتل سي دا به ځین معلومه سي چې دا یو اعلی درجې شرط دی د لمانځه دپاره چې دا یو شرط دی که سره چې بیا د دې نه ادا کیږي خو هغه یو کمزوری ناقص ادا دی نو اصل مشروعیت هغه په جماعت سره راغلی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هیڅ وخت باندې ترک د جماعت نه دی کړی همیشه د پاره که په سفر کې وو که په حضر کې وو اذان کې دی اقامت کې دی جماعت کې دی په مسافري کې هم او په کور کې هم په حضر کې هم په سفر کې هم او حتی چې د مرض په حالت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 2 کسانو پر اوږو باندې تکیه کړې وه لاسونه پر نیولي وو جماعت ته را حاضر سو یو لاس پر یو پر سړي پر اوږه باندې وو یو لاس یې د بل سړي پر اوږه باندې وو حضرت علي صاحب ابن عباس صاحب رضی الله عنهما غالبا د دې پر اوږو باندې تکیه کړې وه دی جماعت ته را روان سو افاقه به راله یو وار به بېهوشي حالت به رالی بیا به داسې سو دی به په صدق جماعت سوی دی که نه دی سوی بیا به دوی ویل چې صحابه تا ته په انتظار دي په جماعت کې نو نبی اسلام د 2 کسانو پر اوږو باندې هغه لاسونه تکیه کړې وه مبارک تکیه کړې وه را روان وو اوس لمونځ کول په جماعت سره دا جماعت اوس فرض دی واجب دی سنت دی دا څنګه دی د دې حکم د دې مسله څنګه ده ځینې علماو رایه دا ده امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او داود اهل زوایر حضرت عطا رحمت الله علیه ابو ثور رحمت الله علیه دا علماو رایه دا ده چې دا که عذر نه وو که څه عذر نه وو فرض عین دی هغه فرض بللی دی دا د ځینو علماو دا رایه ده د بعضې علماو رایه دا ده چې که چیرې اذان واورېدل سي یو سړی اذان واوري بیا کور نه کېږي لمونځ دا کې ډېرې سختۍ دي دا هم یو رایه ده امام شافعي صاحب رحمت الله علیه رایه پکې دا ده امام شافعي صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې فرض کفایه دی یعنې دا جماعت دا لمونځ کول په جماعت سره جماعت ته تلل په جماعت سره کول دا فرض کفایه دی فرض کفایه دا معنا چې د کوره څه د کلي څه خلک ورلو جماعت برابر و جماعت خو ودرېدی تیار سلو په جماعت سره لمونځ ادا سو یو سړي و 2 کور وکوي غاړې خلاصې دي ولی خو فرض کفایه دی هغه داسې وایي فرض دی فرض کفایه دی
زموږ مسلک کوم دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه او د ده متبعین حضرت امام محمد رحمت الله علیه امام یوسف صاحب رحمت الله علیه نور زموږ احناف څه وایي په دې باب کې زموږ د احناف رایه دا ده چې جماعت سنتي مؤکد دی و واجب ته نږدې دی سنت دی جماعت لمونځ په جماعت سره ادا کول سنتي مؤکد دی خو داسې دی چې واجبو ته نږدې دی ابن همام فتح القدیر یو مشهور محقق ابن همام هغه وایي چې واجب دی هغه رایه کې څه تفاوت شته صحیح رایه دا ده په جماعت سره لمونځ کول سنت مؤکد دی داسې دی لکه د سهار 2 رکعاته لمونځ چې د فرضو تر مخه موږ کوو دا 2 رکعاته داسې سنت مؤکد دی نو یا د مثال د ماپښین دا موږ کوو دغه رقم د جماعت کول سنت مؤکد دی خو تر دې سره لږ زیاتی و واجبو ته نږدې دی او د دې جماعت احکام مسایلو کې دا چا هم لیکلي دي چې مثال په کار ده د ځینې علما دا وایي که د سړي څه یو جماعت له ورلی تېر سوی وي نو بیا وایي بیا دې کور ته ورسي کور ته دې دا کوچنیانو دا کورو دا دې راټول کړي په جماعت کې لمونځ وکړي خو دا رایه ده صحیح ده د صحیح حدیث صدی معلومیږي چې انسان د جماعت په اراده باندې را روان سو جماعت ته رالی الله پاک هغه د جماعت ثواب ورکوي که جماعت ځین تېر سوی وو او که څه ونیوی خو ونیوی که څه ځین تېر سوی وي د هغه ثواب الله تعالی ورکوي او بیا دا مسله داسې مثال په محله وي په هغې کې ډېر جماعتونه وي نو کوم جماعت ته سړی ځي هغه صحیح دا ده چې قدیم مسجد وي قدیم مسجد له دې ورځي چې ژوندي بیا لا فرق وي او که دی وي چې یو مسجد قریب وي یو بل لرې وي بیا د قریب مسجد له ورځي د نږدې مسجد حق وي ژوندي مسجد له دې ورځي مثال یې دی لکه د هدرې داسې ژوندۍ هدره کې انسان کېږي پوهېږي مړي دا رقم هغه ژوندی جماعت حقدار وي نو نور شیان چې دي دا د فرضو کار دی دا جماعت یوازې فرض په دې جماعت سره ادا کیږي نور نوافلو دا نه کیږي البته یو دغه د رمضان د روژې مبارکي د چا تراویح او وتر هغه په جماعت باندې کېدلی شي د دې څه نو سیوا نوافل په جماعت باندې نه کیږي یو د استسقا لمونځ او یا یو دغه دا که وسي لکه د جمعې دا صحیح ده یو د لمر د ترنځې دا هغه په جماعت سره ادا کېدلی شي د سپوږمۍ چې ترنځه ونه سي د هغې دا به هر سړی خپل کور دغه کې رابلل کېږي نه سره نور نوافل چې دي نفل په جماعت سره نه کېږي یو وخت که چیرې احیانا دی وي پر سبیله د تداعي نه وي سره غوښتل سوي نه وي بلکې دی وي یو وخت یو سړی 2 کسان جماعت وکړي نفل لمونځ په جماعت سره وکړي جایزه دی مګر دغه نه دی د نوافل نور په جماعت سره نه کېږي دا د فرض خصوصیت دی اوس په جماعت کې څه حکمت دی په دې کې کومې فایدې دي ډېرې فایدې پکې شته یو حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه په دې سلسله کې ځینې فواید لیکلي دي یو فایده پکې دا ده چې دا عبادت په جماعت سره ادا کېږي چې دا دونه عام سي دا رسم د عام سي دا عبادت دونه عام سي چې هر سړي دپاره د ښکاره سي چې دا کولو کې دا شان شاندار جوړ سي چې هغه ممکنه نه وي چې بیا یې څوک پرېږدي د جماعت یوه فایده دا ده دویمه فایده دا ده په جماعت کې چې جماعت لره چې راځي په جماعت سره ادا کېږي ګرد حاضر وي نو په دې کې جاهل هم وي ناپوه هم وي عالم هم وي هوښیار سړی هم وي په دې کې دا لمونځونه چې ادا کېږي دا به یو د بله پر غلطي باندې که چیرې اطلاع راځي سره ورښیي به او که یو د بله پر غلطي باندې نه وي مثال هغه کې یو خوبي وي د هغه به صفت بیانېږي نو دې کې دا فایده ده درېیمه فایده علما لیکلې ده درېیمه فایده په دې کې دا ده چې هغه څوک چې حاضر سو دا خو حاضر سو چې دا بې لمانځه وي چې مثال جماعت ته نه حاضرېږي
و هغو ته به د یو واعظ د نصیحت و هغو ته به د خلکو د لارې د خبره پیدا سي. مثال ورته ووایي دعوت به ورکړي، هغه ته به په دعوت ورسي چې راځه جومات ته راځه. درېیمه فایده په دې کې دا ده. څلورمه فایده حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکي چې وایي هغه کې دا ده چې دا عبادت په دې شکل باندې په اجتماعي شکل باندې کیږي، په هغه کې د الله تعالی د نزول د رحمت او د قبولیت هغه یو عجیبه خاصیت پیدا کیږي. نو الله تعالی یې قبلوي په دې انداز باندې چې هغه د اجتماعي شکل وي، پر دا باندې نزول د رحمت کیږي، فرشتې پر نازلیږي او د مقبولیت ذریعه وي. بیا په اجتماع سره جماعت وسی، بیا دعا وسی، د دې الله تعالی د مقبولیت هغه ذریعه د مقبولیت د اجتماع الله تعالی ته قبلیږي، الله تعالی ته منظوریږي او الله تعالی نزول د رحمت پر دې انسانانو باندې کوي. نو څلورمه فایده دا ده. پنځمه فایده په دې کې وایي دا ده د جماعت باندې کول یو د بل سره راسي، دا یو اتحاد یو اتفاق دی، دا د اتفاق او د اتحاد درس ورکوي. او عبادات په اجتماعي شکل باندې کیږي، لکه روژه ګرد مسلمانان په یو وار نسی، نو دا جماعت هم دا رقم ګرد مسلمانان په یو وار باندې ادا کوي. قرباني ګرد مسلمانان په یو ورځ باندې کوي، او حج ګرد په یو ورځ باندې پر یو موقف باندې دریږي. دا عبادات چې دي په اجتماعي رنګ باندې راغلي دي او الله تعالی ته مقبول و منظور هم وي. نو جماعت باندې هم په یو تکبیر باندې په یو تحریمه باندې جماعت باندې سره شریکان کیږي، په یو تکبیر باندې لمونځ کوي، بیا په یو سلام باندې سلام ګرځي، بیا په یو وار باندې دعا کوي، الله تعالی ته مقبول وي. او بل داسې دا کلمه د الله تعالی د نامه، دا کلمه د الله بلنده بسي او کلمه د کفر به په دې باندې کښته سي. دا باندې دا اثرات سته په دې جماعت کې، دا اثرات الله اشدي چې کلمت الله العلیا، هغه کلمه د کفر به سفلا سي، کلمه د الله تعالی، کلمه د لا اله الا الله به هغه لوړه سي. دې کې دا فایدې سته. او دغه رقم شپږم دې کې دا فایده هم سته. علماء کرام فرمایي چې یو د جماعت لمونځونه دي، په دې باندې د کلي د محلي حاضري سره کیږي، د انسانان یو د بل په حال سره خبرېږي، چې دا حالګیري کیږي چې د دې څه حال دی، صحت یې دی، ناجوړه دی، ولې نه دی حاضر سوی. د دې محلي د مسلمانانو یو د بل حال سره کیږي، دا یو. او د جمعې په لمانځه کې بیا د محلاتو حال سره کیږي، د غشار حال سره کیږي. د جمعې لمونځ خو نو جامع جماعت وي، په هغه کې خو نو د ډېرو محلو څخه خلک راغلي وي. او په حج کې چې دا غټه عامه اجتماع ده، په دې کې حکمت دا دی چې دا د ممالکو د اسلامي ملکو هغه یو حال سره کیږي، مختلفو انسانان د مختلفو ځایو سره راځي. نو الله تعالی په دې کې دا واخیست په دا جماعت کې د انسانانو د محلي حالات سره حاضر سي، او په جمعې په لمانځه کې د محلاتو د کلو حالات سره واخیستل سي، خلک سره خبر سي، یو د بل په حال سره خبر سي. او د حج په حج کې اجتماع راسي، د هغه مطلب دا وي چې د اسلامي ممالکو سره یو د بل حال انسانان په خپل حالو سره خبر سي. دا د جماعت حکم دی چې علماء او خیرای اختلاف کې کړی دی. دا فواید دي چې مثال چیش دی، فرض عین هم راغلی دی او واجب کفایي هم راغلی دی. زموږ مذهب دا دی چې جماعت سنت مؤکد دی و واجب ته نږدې دی، چې سړی به نه پرېږدي، دی سنت مؤکد خو دی و واجب ته قریب دی، چې وس کېږي نو جماعت ته به حاضرېږي. اوس خو عذرونه سته انسانان، الله تعالی د دې ارحم الراحمین دی، د عذرو بیان هم کړی دی چې موږ دپاره چې که دا عذرونه پیښ سو که بیا نه سو حاضر، صحیح د پروا نه لري. یو عذر د لمانځه د جمعې 15 عذرونه دي چې انسان په هغه کې معذور بلل کیږي، که جماعت ته نسي حاضر نو عذر دی صحیح دی. اول نمبر یو دا دی، دا شرط دی چې انسان د طهارت یا د هغه شی د ستر د عورت شی نه لري،
یعنې انسان دی جومات ته څنګه حاضر سي دی هلته یا په ناستې لمونځ کوي یا په لنګ کې کوي دی کپړې نه لري نو که دی صورت پېښ سو بیا جومات ته حاضرېدل دا عذر دی چې نسي حاضر غاړې نه بندېږي دویم عذر د جومات دا دی چې انسان نسي حاضر غاړې نه بندېږي چې باران اوري په باران کې جومات لره تګ که پاته سي ماتله سي که ولاړی خو خیر دی صحیح دی ثواب یې وګټئ باران اوري انسان پاته سي پروا نه لري دا عذر دی دا دوه دریم عذر دا دی چې په لار کې خټې وي چکړ وي ډېر سخت چکړ جوړ سوی وي او په لاره کې دغه وي خټې وي نو که چیرې پاته سي دا عذر دی دریم دا عذر بیان سوی دی او څلورم دا دی چې د ډېرې سختې ګرمۍ دغه په وجه د ډېر سخت وم یخ په وجه باندې انسان تاب نه لري که پاته سي د یو یخ د وجه څه د ناجوړۍ د هلاکت د بیمارۍ خطره وي نو که انسان پاته سي صحیح د پروا نه لري څلور پنځم عذر دا دی که انسان د پاره د مال یا د یو اسبابو د مال یا د یو پیسو په جیب کې یا لکه اوس وخت ټلیفون یا ګړۍ د شي د اسبابو د غلا کېدو خطره وي دی بعضې په ښارونو کې دی مشتان وي چې لږ لرې وي په کوڅو کې غله درېږي نو که انسان د غلو د وجې څه د دې خطره وي 100% خطره وي پاته سي غاړې نه بندېږي دا پنځم عذر دی شپږم دا وي چې جاني خطره وي د دشمنانو خطره وي د انسان د دشمنۍ څه بیریږي د دشمنانو خطره وي پاته سي دا بیا پروا نه لري دا عذر دی اووم عذر دا دی چې قرضخوا ورته ولاړ وي څنګه دی یعنې یو انسان دی خو مفلس مسکین دی پر ده باندې پور باندې دی هغه پور والا چې دی پور غواړي اوس نه ځینګرځي نه پرېږدي یا بې عزتي ورسي یا یې تکلیف ورسي پر لارې که دی جومات ته ځي یا په جومات کې ورته ناست دی که دا سړی پاته سو په دې شرط باندې چې دی یې نه لري او که پیسې درلودې دی د دا بیرې سند دی بیا دا عذر نه دی ولې وایي دی ظالم دی نو پیسې نه ورکوي هغه سړی به خود ورته ناست وي یا به په مسجد کې ورته ناست وي یا به پر لارې ورته ناست وي نو دا نه دی عذر دا عذر دی چې سړی پیسې نه لري د چا پوروړی وي پیسې پر باندې وي هغه سړی اوس ورته هغه سړی ورته مالک څه دی هغه پیسې ځینې غواړي نو په جومات کې ورته ناست دی په عذابه یې یا پر لارې ورته ولاړ دی تنګه یې که د دا وجې څه نه ولاړی صحیح ده اووم عذر دا دی اتم عذر د جومات دا دی چې ډېره سخته تیاره وي دا څراغ و لالټین وړل و بتۍ وړل نه د ضروري چې ډېره سخته تیاره غوړېدلې وي لار نسي وړلی کډیان وي یا اوبه وي یا پلي وي نو انسان د ګزارېدو خطره وي یا نه ویني که دی خطره وه دی تیاره وه که د جومات ته صفاته سوی دا عذر دی بیا اتم نم عذر دا دی چې هوا وي سیلی چلیږي ډېره سخته تیزه تونده سیلی وي نو د یو خطره وي د دې چې انسان یخ وي که پاته سي دا عذر دی لسم عذر علماو دا لیکلی دی چې د مریض په خدمت اخته وي یو سړی و مریض ته ناست دی و بل مریض ته ناست دی نو یا په خپله مریض دی یا و بل مریض ته ناست دی که چیرې دی ولاړ سي پر هغه باندې وحشت راځي پر هغه بیره راځي یا هغه مرض زیاتېږي یا د هغه یوازې هغه ته تکلیف وي دا د هغه خدمت والا څوک نه وي که د دا مریض په خدمت باندې اخته و جومات یې پرېښوی جومات ته نه ولاړی الله تعالی به د مریض د خدمت په برکت سره وده ته د جومات ثواب د هله ته ورکړي د هله ته دې لمونځ ورته وکړي عذر دی بس که نه ولاړی جایزه دی او یولسم دا د انسان بول و براز انسان د بولو ضرورت وي د بولو ضرورت وي د بولو د براز ضرورت وي د بولو نیولی وي نو دلته د جومات لمونځ وي دا ضروري نه ده چې دی په جومات کې شرکت وکړي
دی به د خپلو استنجا د خپلو د بولو د هغه کفایه دغه به کوي هغه عمل به کوي بیا د دی په جماعت کې شرکت وکړي که تېر سوی وي که نه وي تېر سوی 12 عذر د جماعت دا دی د سفر په اراده باندې انسان د سفر په اراده دی هغه ساز و سامان یې تړلی دی خپل هغه بستره یې تړلی دی خپل د سفر په اراده دی پر چالو سفر دی اوس جماعت ته ریږي نو که دی اوس جماعت کې شرکت کوي هغه خپله ګاډۍ و کاپیله و هغه بس و کوچ دا ځین روانیږي نو بیا عذر دی جماعت پرېږدي دا عذر دی د سفر باندې دغه دی د سفر په اراده دی پر چالو سفر باندې دی نو دا اعذار دي دسه به خپل هغه کاپیله یا خپله ګاډۍ یا خپل ریل یا خپله هر شی چې دی هغه ځین روانیږي خطره وي نو دې کې باقه نسته چې دی بیا د جماعت پرېږدي دا عذر دی د سفر په اراده باندې دی دا انسان 14 عذر دا دی چې انسان د فقه په کتابو په مسلو دونه مصروف و چې ډېر ضروري کار و هغه مسلې یې خلاصولې یو قاضي دی یا یو مفتي دی یا یو عالم دی مسلې د فقه ورکولې خو احیانا کله ناکله ګډ عمر نه یو وخت پیښه داسې وسي هغه مسایلو باندې اخته و اوس دلته هغه جماعت ودرېدی بس بیا خیر دی دا عذر دی هغه مسلې پر ضروري دي هغه مسله د دی حل کړي هغه جماعت که تېر سي صحیح د دی دا مسله د فقه حل کړي هغه فقهي مسله دی حل کړي او 14 دا دی چې د انسان د بیماری د فالج یا د یدی خطره یې پرېږدي چا باندې اوس یو څوک پرهیز ورکړي یا یو ډاکټر یې ورکړي یا یو پیر ورکړي چې وایي ستا د بیماری خطره ده د فالج خطره دې ده نو ته به یو څو ورځې پرهیز کوې صحیح ده دا عذر دی دا کتاب ولیکلی دی دا 14 اعذار 15 عذر دا دی چې د ډوډۍ ورته تیاره وه چې چیرې داسې وي چې دلته د جماعت ټیم وي هلته ډوډۍ خرابېږي کاسې سړېږي یا کاسې هغه ډوډۍ خرابېږي یا انسان ډېر سخت وږی وي او دلته ډوډۍ برابره وي نو بیا چې د طعامو او د جماعت مقابله سره راله بیا ترجیح و خوراک ته ورکړي و طعام ته ورکول کېږي هغه ډوډۍ دې وخوري هغه جماعت بیا وروسته وکړي هغه به بیا وروسته لمونځ وکړي که جماعت تېر دي ابن عمر رضی الله تعالی عنه دغسې و قرات یې اورېدی دلته رجمات کاوی خوراک یې کاوی هغه طعام خرابېږي هغه ډوډۍ خرابېږي یا کاسې سړېږي هلته جماعت وي نو ډوډۍ په ترجیح لري ډوډۍ دې وخوري بیا د جماعت دا د جماعت اعذار و که دا اعذار نه وي دا یو عذر ستا 15 عذرونه ماته یې ته وښول د دې څه بغیره بیا جماعت سنتي موقت دی و واجب تقریب دی د دې په باره کې دا یو حدیث موږ ووایي په سر کې ورته ګورو وبه قال حدثنا عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال ابن عمر وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاة الجماعت منځ د جماعت څه دی تفضل هغه برتره دی بهتره دی صلاة الفجر چې هغه یکل منځ کې ب27 درجه د جماعت لمونځ پر یکل لمونځ باندې افضل دی په 29 درجې باندې 25 راغلی دی 29 راغلی دی دا نن څه دی دا روایت په 29 درجې باندې دی دا د جماعتو د انسانانو فرق وي چې په ښه طریقه ادا سي نو هغه 29 وي چې په ادنا طریقه وي دغه د 25 دی یا ځینې وایي چې د امام د په 29 دی د نور د په 25 دی نو جماعت لمونځ پر نور المنځو باندې 29 منځو باندې بالا دی دی لکه سړي سي 29 منځونه کړي وي او یوازې یې کړی وکړي غاړې خلاصې سوې صحیح ده یو لمونځ یې وکړي واخر